अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू په یو نوي ویلا کې زه له محافظ سره حاضر یم. امید دی چې خبرې رو جوړ به نو راځي چې نن ورځ ویلا شروع کړو. د نن ورځ ویلا کې تقریبا د 9:30 بجو نه سٹارټ. تاسو کته چې په ښار کې ولاړ یم او ډېر زیات ښکلی او مزیدار ځای ښکاري او زه تللی وم سهار ماښام ته ځکه چې بېګا ډېر زیات تیز باران شوی نو لاړم خوا ته مې هلته به زه د ویلاګ سټارټ والم ویلاګ به وکړم. هلته خو ما یو څو سایلنټ شاټونه واخیستل، د خبرو شاټونه چې ما اخیستل هلته ډېر زیات د اوبو شور و، د هغې وجې ما هلته شاټونه وانخیستل. دې ځای یو څو شاټونه دا هم ډېر زیات مزیدار دی. دې ځای یو څو شاټونه او ستا د هغې ځای شاټونه ستاسو سره یې شریکوم. نو راځئ وګورئ او مزه ترې واخلئ. رالو سرخاو ته بهتاب صاحب دی را سره او وقاص صاحب دی را سره. رالو چکر تاسو ته ما سهار څنګه خوړ کولی نو رالو دلته به په سرخاو کې ډېرې زیاتې اوبه وي ځکه چې خاصې په عامو ورځو کې هم دلته اوبه ډېرې زیاتې د باران په ورځو کې به دلته ښه ډېرې اوبه نو تاسو ته یې ښیو چېرته هم مزئ زموږ سره هغې پورې اوسئ او مزې ترې واخلئ. تاسو کته چې په دې ټایم کې موږ سرخاو ته راورسېدو څومره زیاتې اوبه بهیږي څومره ښکلې ښکلې ابشارونه دي. په دې ورځو کې اوبه ډېرې په شکال وي دې موسم ته په دې ورځو کې بارانونه ډېرې تاسو کته چې بیا هم وریځ راغلې د غر د پاسه او بیا د باران امکان دی خو تاسو کته چې څومره زیاتې اوبه دي او ډېر زیات ښکلی او انجوای والا ځای دی سرخاو. خو چېرې تاسو د چکرو شوقي دا تاسو ته زه به هر ویلا کم د دې ځای ته خامخا راشئ ځکه چې دا ډېر زیات ښکلی د دې روډ چې دا کم دی دا لږ خراب دی خو د ګاډي را راختو دی ګاډي ورته راختې شي او په موټرسایکل خو ته ډېر زیات خلک راخېږي خو د ګاډي را راختو هم دی او ډېر ځای کې ډېر زیات ښکلي ښکلي ابشارونه دي ایکسپلورینګ غواړي نو موږ خو کوشش خپل کوو چې دا ځای ایکسپلور کړو خو چې تاسو سره راشئ نو ډېر زیات لکه د بار نه ورته خلک راشي نو ډېر زیات به ایکسپلور شي. نو چې اگر زما د ویلاګ چې څوک ګورئ نوي کسان یې نو دې ځای ته خامخا راشئ. دې ځای نوم سرخاو دی. تاسو ته څنګه وختي مو وایي چې موږ سرخاو ته راورسېدو. موږ دې ځای ته رالو دې ته سویمینګ پول وایي. دا په عام ورځو کې ډېر زیات ښکلی خو دا اوس د دې ګټو ماټو را پاسه ته اوبه راواختې دي ځکه چې اوبه ډېرې زیاتې شوې نو د دې را وجې او دا څومره مزه کې تاسو کتئ چې په دې کې نور هم ډېر ښکلي ښکلي ابشارونه دې ځای نوم چې دې سرخاو دی. دې ځای ته چې وایي دې ته سویمینګ پول وایي. دا سویمینګ پول په شان ډېر چاپېره ورته ګټه لاندې پکې شوې ده نو ډېره زیاته مزه کوي او ډېر زیات ښکلی ځای دی. په دې سرخاو کې نور هم ډېر زیات ابشارونه دي هغه ما ډېرو ویډیوګانو کې راوستي دي خو دا ځای چې دی هغه کې انتهایي زیات ښکلی دی او دلته بره دی یو د ګډو ډانو ته وایي هغه هم ډېر زیات ښکلی او دلته ډېر زیات خلک راځي. دا کلیوال خلکو ته ډېر زیات راځي خو بار خلکو ته پته نشته چې ایکسپلور کړی نه دی. زما د بونیر عوام ته او دغه ته چې کوم د ایکسپلورینګ دا کار کوي دې ځای ته خامخا راشي. دا د بونیر کې دی او سرخاو تی نوم دی په نوي کلي سره راځي. مننه.
رالو دلته آسماني مول ته. ډېر زیات ښکلی ځای دی او ډېر ښه لوکیشن دی. ډېر زیات خلک ورته چکر وله راځي او ډېر زیات مزیدار ځای دی. ما په لاره باندې ډېر زیات شاټونه وانهغستو ځکه چې ما ته پته نه وه چې کپله ځو، نو بیا خو چې مونږ دلته رالو نو دا لږ ځای شاټونه مې واغستو. ډېر زیات ښکلی ځای دی. تاسو یې راسره هم وګورئ، چېرته هم دی زموږ سره اوسئ. دې ټایم کې مونږ اوس بره راوختو پریډي بس ته آسماني مول نه چې 2-3 کیره مخه بره راوخېږي، دلته به راوخېږي پریډي بس ته. دا ډېر زیات ښکلی ځای دی. دا آسماني مول هم ډېر زیات ښکلی دی او ډېر لارې لږه خرابه ده، لږه پیاده به ورته راځي. روډ نه یو 10-15 منټو لار ده، پیاده به ورته راشي، خو ډېر زیات ښکلی دی او زړه ته پکې سکون میلاوي. او لوکیشن هم ډېر زیات ښه دی. مونږ سره اوسئ، مونږ سره یې وګورئ او مزه ترې واخلئ. دا دی په پریډي بس کې یو چړ چې ډېر زیات ښکلی دی او ډېر زیات مزېدار دی. په دې ځای کې ورته خلک پروګرامونه کوي، دغلته ناست دي خلک. مونږ لږ ناوخته کړی د دې وجې لږه تعدي کړو. نور ډېر زیات ښکلی دی. انشاءالله قبلې بیرلال تاسو ته به ډېر زیات ښکلي ښکلي ځایونه ورپکې ښایي. او دا چړ ډېر زیات ښکلی دی. که څوک چکر له راځي دې ځای ته پکې خامخا راشي. دې ځای ته پریډي بس علاج د ختمېدو ټایم یې راغی، ځکه چې ناوخته مونږ لرې تللي وو، 4 بجې تللي وو، بیا به 6 بجې را روان شو. مونږ ته ټایم دا نه اوس په دې ټایم کې زه په کور کې یم. دا نننی ولاګ د دې ځای پورې امید دی چې دا ولاګ به ستاسو خوښ شي. دا ولاګ ستاسو خوښ شوی چې سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ، ما له راکړئ. تر بل ولاګه پورې اجازت، والسلام.